د مئی په 3 نیټه په پیښور کې خبریالانو د صحافت نړیوالې ورځ په مناسبت لاریون وکړ چې پکې د بیلابیلو رسنیو سره تعلق لرونکو خبریالانو ګډون وکړ. په دې لاریون کې خبریالانو په لاسونو کې بینرې پورته کړې وې چې پرې په صحافت د لګول شوو بندیزونو په ضد او د خپلو حقونو په ملاتړ کې نارې لیکل شوې وې. په پیښور کې له تیرو 20 کالو راهیسې د صحافت سره تړلي خبریال رفعت الله اورکزي شال نیوز ته وویل چې په پاکستان کې د حکومت له لوري د پیکا اکټ په نوم داسې محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې آزاد او بې پرې صحافت سخت اغیزمن شوی دی. پاکستان کې باقاعده چې دی پیکا یو قانون دی، هغه قانون لاندې چې دی هیڅ څوک مطلب لکه نه په ټویټر باندې، نه په فیسبوک باندې، نه په یوټیوب باندې هغه آزاد خبره نشي کولای چې څنګه مطلب اول به مطلب کېدله. او بیا مین سټریم میډیا چې هغه خو بالکل داسې وایي چې هغه مکمل چې دی هغه د سکیورټي ادارو او د حکومت په کنټرول کې دي. چې کله مطلب تا ټول ریسورسز په دې باندې ډیپند کوي، نو ظاهره دی بیا تا حکومت خلاف څنګه خبره کولی شي؟ بیا خو حکومت چې دی هغه خبره به ته منې چې تا ته کوم حکومت ډیکټیټ کوي. بل لور ته ویناوالو وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو په وړاندې روان فشارونه او ستونزې د اندېښنې وړ دي. د خیبر یونین اف جرنالست سکتر ارشاد علي وویل که یو خوا د خبریالانو ژوند خوندي نه دی، نو بل خوا په میډیا کې دننه هم د دوی حقونه تر خپو لاندې کیږي. دلته صحافیان اغوا کیږي، دلته قتل کیږي، د هغې د قاتل پته نه لګي، په هغې د تشدد کولو والا پته نه لګي. د هغې نه هټ کې که زه تاسو ته ووایم د خیبر پښتونخوا د 100-200 کسانو نه زیات کم ورکینګ جرنالستان چې وو هغه بغیر څه وجې د ادارو نه فارغ کړی شوي دي. مالکان په اربونو کروړونو روپو اشتهارات اخلي، خو زموږ د ورکرز بقایجات نه ادا کوي. نو د دې حوالې سره موږ درخواستونه هم ورکړي دي، ریټ پیټیشن به هم دایر کوو انشاءالله د دې ملګرو د بقایجات د حاصلولو لپاره. د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم پریس فریډم د یو راپور له مخې د کال 2015 د اپریل میاشتې نه تر کال 2016 د مارچ میاشت پورې په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې 110 پیښې ثبت شوې دي. په دغه پیښو کې 2 خبریالان وژل شوي، 15 ته د مرګ ګواښونه ورکړل شوي او 58 خبریالانو په ضد قانوني مقدمې درج شوې دي. راپور زیاتوي چې خیبر پښتونخوا او پنجاب د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکې صوبې بلل شوې دي. سلمان یوسفزی، شان نیوز، پیښور.